إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. دې آیتونو کې د مؤمنینو 5 صفات ذکر کیږي او بیا د مؤمنینو لپاره د 3 بشارتونو ذکر دي، 3 خوشخبریان ذکر کیږي. کوم سړی کې دا 5 صفات راغلي نو د 3 قسمه انعامات مستحق دي او هغه انعامات اخروی انعامات دي چې الله تبارک وتعالى د دې لپاره تیار کړی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اول صفت د مؤمنانو چې کله د دو مخامخ په یو مجلس کې الله تبارک وتعالى یاد کړی شي د دو زړونه ویریږي. الله په ذکر سره د دو زړونو کې خوف پیدا کیږي، یره پیدا کیږي. خوف او یره څنګه چې تو خپل نافرمانیانې ګناهونه مخې ته شي، کوتاهیانې مخې ته شي، را روانه زندګي د هغې هغه مراحل مخې ته شي کېدای شي چې ما نه کوتاهي وشي، ګناه وشي او زه په کوتاهي او په ګناه باندې ونیسلی شم. نو دا خوف د دوی په زړونو کې پیدا شي، دا یره د دوی په زړونو کې پیدا شي چې د الله مخې له تلل دي، د الله په حضور کې پیش کېدل دي او الله تبارک وتعالی له خپل د زندګۍ حساب ورکوي. د دوی په زړه کې خوف او یره پیدا شي. یو صفت دا. دویم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. چې کله په دوی باندې د الله آیتونه تلاوت شي نو د دې ایمان زیات شي، په ایمان کې زیاتوالی راشي. دا دویم صفت دی د مؤمنانو. ایمان څنګه زیاتېږي؟ لکه د قرآن د نزول زمانه چې وه، یو صورت نازل شوی و، په یو صورت باندې د صحابو ایمان و، چې دویم صورت نازل شو په 2 صورتونو ایمان، په دریم باندې ایمان، په 4 صورتونو، په 5. داسې رفته رفته چې احکامات راتلل نو ایمان به زیاتېده. یو حکم باندې ایمان و چې دویم حکم راغی په 2 ایمان شو، چې دریم راغی په 2 ایمان به زیاتېده، ایمان یې زیات شو. د ایمان د زیادت تعلق د حضور زمانې سره چې کله به وحي راتله، چې کله وحي ختمه شوله نو ایمان برقرار پاتې شو. ځکه سوره مائده کې ذکر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. دین خو مکمل شو، کامل شو، احکامات مکمل شوي. قرآن او حدیث کې چې کوم احکامات دي دغه دي. یو سړی په دې باندې زیادت کوي نو دی بیا د دایره اسلام نه خارجېږي، چې یو حکم زیات په شریعت او په اسلام کې کوي او که په دې کې د یو حکم نه انکار کوي نو بیا هم کافر کېږي، مسلمان نه پاتې کېږي. نو ایمان د ده هغه په ځای باندې پاتې شو، په ټولو احکاماتو باندې چې راغی نو دا په یو درجې کې شو. اوس په دې کې زیادت نه رسي. په دې مسلې کې د محدثینو او د فقهاو یو لفظي اختلاف دی چې آیا ایمان زیاتېږي او که نه زیاتېږي. بعض محدثین هغه فرمایي چې ایمان زیاتېږي او کمیږي. لکه قرآن یو سړی لولي، قرآن بیانېږي، د ده په زړه کې شوق زیاتېږي او د ده شریعت طرف ته توجه زیاتېږي، د ده ایمان زیات شو. او که نه دی ګناهونو کې مبتلا دی، د دین نه لرې کېږي، شریعت نه لرې کېږي، د ده ایمان چې دی دا کمزوری شو. امام ابو حنیفه رحمه الله او بعضې فقها او بعضې محدثین فرمایي چې ایمان زیاتېږي او کمیږي نه. ایمان
تعلق د زړه سره دی، دا د تصدیق قلبي نوم دی او دا تصدیق قلبي یو د دې یو لیمټ دی، یو حد دی. خو البته د ایمان چې کوم کیفیات دي هغې کې طاقت او ضعف راځي، کمزوري او قوت پکې راځي. لکه ایمان مضبوطیږي او کمزوري کېږي. مثال په طور باندې دوه کسان دي، دې دواړو کې چې د جهاد میدان ګرم دی او تاسو د جهاد لپاره راځئ، دعوت ورکړي، نو یو جهاد ته تیار شو، خپل د ځان قربانۍ ته تیار دی، دی د جهاد میدان ته ځان رسي، او بل دی نو هغه د جهاد میدان ته تلو ته تیار نه دی، ځکه چې هلته خو مرګ دی او زخمونه دي او تکلیفونه دي. نو چې کوم د جهاد میدان ته روان دی نو دا ایمان چې دی دا د قوت او طاقت والا ایمان دی، او دا بل چې دی د ایمان د ضعف او د کمزورۍ والا دی، د هغه ایمان زیات دی او د کمزورۍ والا دی. یا لکه چې کرونا د وایي جومات ته مه ځئ، نو یو وایي چې څوک په هر حالت کې جومات ته ځم، جومات د الله کور دی او جومات ته تلو سره خو ماته کورونې نه لګي او نه بیمارۍ لګي، د دې ایمان چې دی دا مضبوط او کلک دی. بل وایي چې نه جومات ته لاړم نو بیماره به شم او خلک به راځي او یا نږدې نږدې ودرېدل نو بیماره به شو، نو د ده دا ایمان کمزور دی، په دې کې کمزوري ده. لکه د انبیاو ایمان هغه د اعلی درجې دی، هغه طاقتور قوت والا ایمان، بیا د صحابو ایمان، انبیاو ایمان رسي، بیا د عامو خلقو ایمان. ظاهره ده چې د دې په کیفیاتو کې تفاوت دی، د بعضو ایمان کلک او مضبوط دی او د بعضو ایمان کمزوری دی. او بعضې محدثین وایي چې نه ایمان کې زیادت او کمی راځي، کموالی او زیاتوالی، خو معنوي طور سره دا حاصل یو لري چې زیادت او کمی هغه د طاقت په اعتبار سره دی، چې ایمان زیات شو نو طاقت پکې زیات شو، چې ایمان کم شو نو طاقت پکې کم شو. او چې څوک وایي چې نه ایمان زیاتېږي او کمیږي، نه، بلکې په دې کې قوت او ضعف راځي، دا هم درسته. او دا اختلاف چې دی دا یو لفظي اختلاف دی. دریم وعلى ربهم یتوکلون، دوی په خپل رب باندې توکل کوي، خپل ځان په الله باندې سپاري. دکانداري کوي خو ایمان په الله باندې دی چې ماله نفع هغه به الله رب العزت راکوي، زما ذریعه معاش هغه د هغې بندوبست په الله رب العزت کوي. بیمار دی ډاکټر له لاړ خو په دوی ایمان نشته دی، په الله باندې ایمان دی. میدان جهاد ته ځي نو په تورې باندې، په غشي باندې، په ډال باندې په دې ایمان نشته، په دې توکل نشته دی، توکل په الله باندې دی چې بچکی به زما رب فتح به ماله زما رب راکوي، الله رب العزت راکوي. دو په الله باندې توکل لرونکي. الذين يقيمون الصلاة، څلورم صفت مونځ قایموي، په هېڅ حالت کې مونځ نه پرېږدي، که باران دی او که شین دی مونځ نه پرېږدي، که شپه ده او که ورځ ده مونځ نه پرېږدي، که بیمار ده او که تندرست دی خو مونځ نه پرېږدي، مونځ قایموي. ومما رزقناهم ينفقون، او پنځم صفت د الله د مال نه خرج کوي، که زکات دی، که صدقه فطر دی، که نفلي صدقات دي، هغه صدقې کوي د الله رب العزت د مال نه خرج کوي چې الله دې له کوم مال ورکړی. اولئک هم المؤمنون حقا. کله چې دا پنځه صفات راغلل نو دغه رښتیني مؤمنان دي. اصل مؤمنان، رښتیني مؤمنان، حق مؤمنان دغه دي. او د دوی دپاره بیا درې انعامات، درې بشارتونه، لهم درجات عند ربهم. یو دا چې د دوی دپاره درجې دي الله رب العزت سره، لکه د زیاتو اعمالو او غوره اعمالو والا چې دي، کوم عمل کې به اخلاص زیات وي د هغه درجې اوچتې دي، او چې کوم عمل کې اخلاص کم دی د هغه درجې هغه کمې دي. دویم ومغفرة او بخشش دی، بخښنه ده د الله د طرفه. کله چې دا پنځه صفات په دې کې راغلل نو که د په زندګۍ کې څه کمي وشي، کوتاهي وشلله، څه نافرماني وشلله، هغه به ورته الله رب العزت معاف کړي، الله به ورته مغفرت وکړي. او دریم ورزق کریم، او د ده دپاره معزز رزق دی، عزتمند رزق دی چې هغه بغیر د مشقت، بغیر د تکلیف، بغیر د غوښتنې نه به درته میلاوي. دی د الله میلمه دی، دی به څه غواړي نه خو الله رب العزت به دله ورکړي. لکه څنګه چې یو دنیا کې یو میلمه چا که راځي نو هغه میلمه خو غواړي نه چې ماله دا شي او ماله دا شي، خو هغه کور والا د میلمه اکرام او اعزاز هغه په ښه طریقې سره کوي. نو جنتي به د الله میلمه او الله رب العزت د ده مهمان نوازي به کوي، نو الله رب العزت خپل د شان مطابق د ده مهمان نوازي به کوي.
د ده که په ذهن کې خیال راغی څه سوچ راغی چې دا خوراک مې وکړلی دا مې وکړلی غوښتې به نه وي هغه به دته تیار نه شي دته به ملاو شي دا د عزت والا رزق دی مشقت او تکلیف به پکې نه وي محنت او مزدوري به نه وي غوښتل به نه وي چې دی به د هغې مطالبه کوي دی به غواړي نو هغه به دته ملاوېږي داسې نه ده بلکې دته بغیر د غوښتنه به دا خوراکونه او دا رزقونه ملاوېږي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله یقینا مؤمنان خو هغه کسان دي چې کله یاد کړی شي الله تبارک وتعالی د دې په مخ کې وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دوی واذا تليت عليهم آیاته کله چې ولوستې شي په دوی باندې د الله آیاتونه زادتهم ایمانا ایمان زیات شي وعلى ربهم يتوکلون او دوی په خپل رب باندې باور کوي خپل پر رب باندې ځان سپاري الذين يقيمون الصلاة هغه کسان چې موږ قایمي ومما رزقناهم ينفقون او د هغه رزقنا چې موږ ورته ورکړی دی دوی خرج کوي اولئک هم المؤمنون حقا دا رښتیني مؤمنان دي لهم درجات د دې دپاره درجې دي عند ربهم د دې رب سره ومغفرة او بخنه ده ورزق کریم او د عزت والا رزق دی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا